پاکستانی سیاستمدار د نور غوبل نه کوي، عبدالرحمن په خوله د موږ ته نور کنځل نه کوي، عبدالرحمن موږ ته راشن او مواد نه راکوي، دی د موږ ته نوره فتوا د جهاد نه راکوي. عبدالرحمن السلام علیکم ملګرو، دا ویډیو به تاسو هم په ټیک ټاک، یوټیوب او یا هم فیسبوک کتلی وي. دا د ګلاب په شان ځوان چې دغه ظالم راځي او وهیه او دی غریب ورته ډیر بېوسه او عاجز ودرېږي. دا غریب هېڅ هم په وس کې نه وي، یوازې همدا ورته پاتې وي چې د بېوسۍ اوښکې یې په سترګو کې راشي او ډیر په عاجزي سره یو خوا بل خوا وګوري او هیڅ هم ورته د ویلو نه وي پاته. نه پوهیږي چې سړی څه وکړي او څه ووایي. ملګرو، دې ویډیو ډیر زیات خفه کړو او باید داسې نه وای شوي. قدرمن دوستانو، دا خو سکول او ښوونځی ده، دلته باید ماشومان تعلیم ورسره تربیه زده کړي. دغه ماشوم دومره جرأت کړی و چې د سټیج مخ ته راغلی و او هلته یې د مطیع الله تراب شعر ویل. نو کله چې دغه هلاک د مطیع الله تراب هغه شعر وایي او په شعر کې د فضل الرحمن نوم اخلي، نو خوا کې ورسره ناست یو قاري راجګېږي او دی په دې مخ په څپېړو وهي. د دغه تنکي او د ګل په شان ځوان ګناه یوازې همدومره وه چې د ولې د فضل الرحمن نوم واخیستل. ملګرو، دغه پیښه د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې ترسره شوې ده، چیرته چې د ښوونځي ماشومان راغونډ شوي دي او کومه غونډه یې جوړه کړې ده. مطلب دا چې په افغانستان کې نه ده ترسره شوي. ډېر خلک دا وایي چې دا په افغانستان کې شوې ده او یو طالب راجګ شوی ده او دغه هلک یې وهلی دی، خو نه، داسې نه ده. که موږ او تاسو د دغه ښوونځي دیوالونو ته ځیر شو، په دغه دیوالونو باندې صفا اردو لیکل شوي ده او یا هم هغه قسم پښتو چې کوم د خیبر پښتونخوا پښتانه وایي او لیکي. خو په ټویټر او په سوشل میډیا به اکثره خلک دغه پیښه افغانستان ته منسوبوي او ورسره لیکي چې دا پیښه په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې شوې ده او دغه کوم کس چې دغه ماشوم وهلی دی دا هم یو طالب بولي. ملګرو، د دې په ځای چې خلک راجګ شي، د دغه ګل په شان ماشوم پوښتنه وکړي او په سوشل میډیا ورته کمپاین وچلوي، اکثره سیاسي مبارزین او یا هم د سوشل میډیا کارکونکي دغه پیښه د افغانستان حکومت او افغانانو ته منسوبوي او وایي چې دا په افغانستان کې پیښه شوې ده. ملګرو، هر څه چې وي خو ډیر زیات غلط او ناروا شوې ده او موږ یې هم د خپل اړخه په کلکو ټکو غندو. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.